دا وخت که تاسو په فیسبوک باندې وګورئ نو مبارک زیب هغه مکمل طور باندې مخکې روان دی. لکه په دې یو کې تاسو کتلی شئ مبارک زیب هغه اغوستی دي 1525 ووټ، ګل ظفر اغوستی دي 903 ووټ. دا د یو پولینګ سټیشن نتایج دي. بل ته که مونږ راشو هلته که تاسو وګورئ مبارک زیب 1008 اغوستی دي، ګل ظفر 712 اغوستی دي. د دې نه علاوه د لاندې کوم پولینګ سټیشن چې دي هلته هم مبارک زیب مخکې دی. د دې نه پس که تاسو لاندې نور پولینګ سټیشن کوم نتایج چې را روان دي په هغه ټولو باندې مبارک زیب مخکې دی. یو بل پولینګ سټیشن نتایج هغه بابا جوړ کم جی پی ایس خوړ بابا په هغې کې مبارک زیب اغوستی دي 187 او د کم ګل ظفر چې دی هغه اغوستی دي 55 ووټ. نو په دې کې هم ټي مخکې دی. د دې نه پس که تاسو دې خوا راشئ دلته هم په بل پولینګ سټیشن باندې مبارک زیب 237 اغوستی دي، ګل ظفر 50 ووټ اغوستی دي. د دې نه پس که لاندې دا کوم پولینګ سټیشن چې دي په دې ټولو باندې مبارک زیب مخکې دی. د دې نه پس که تاسو راشئ یو بل پولینګ سټیشن نتایج هغه در سره شیر کوم. مبارک زیب اغوستی دي 4378، بل کم خانزیب چې دی هغه اغوستی دي 1573 او ګل ظفر چې دی هغه اغوستی دي 2689. دلته هم مبارک زیب مخکې دی. د دې نه پس که لاندې راشو د مبارک زیب کم یو پیغام چې دی هغه هم جاری کړی دی او یو بل پولینګ سټیشن نتایج هغه هم در سره شیر کو. په سلارزو کې هلته هم مبارک زیب هغه میدان وهلی دی 83 ووټ چې کم دی هغه اغوستی دي او د هغې کوم مخالف ګل ظفر چې کم دی هغه 80 ووټ اغوستی دي. نو دا کم نتایج چې را روان دي هغه ټولو باندې هغه کم ګل ظفر چې دی هغه شاته دی او مبارک زیب چې دی هغه مخکې دی. تاسو سره به نور اپډیټ هم شیر کوو. اخیره کې کوم ریزلټ چې راشي هغه هم تاسو ته وایو چې چا وګټله.